الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ. رواه البخاري. ډیرو قدرمنو مشرانو، کشرانو، خویندو، میندو، د پیغام ټي وي مینوالو، مستمعینو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمونږ او ستاسو د دې درس سلسله ده د دعاګانو په باره کې هغه دعاګانې مسنونې منقولې چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابتې دي او هغه کړي دي، هغه هم باید موږ او تاسو وکړو او په مختلفو حالتونو کې، ځایونو کې او مواقعو کې په هغه محل و موقع کول سنت دي چې یو د هغې نه چې کله فرض منځ وکړي، د فرض منځه نه وروسته ډېرې دعاګانې راغلي دي. یوه دعا هغه پکې دا ده چې اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بل روایت کې دام راغلی چې اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. بل دعا چې کله تا سره څوک نیکي وکړي، ښېګڼه وکړي، یو شی تا ته په لاس کې درکړي او تا ترې وغوښتل، نو حدیث کې راځي نو من صنع، یا په یو قرائت سره من صنع إليه معروفا فقال لفاعله، چې کله تاله څوک یو نیکي در سره وکړي، واقع شي، نو ته هغه نیکي کوونکي ته به ووایې جزاک الله خیرا، نو یقینا وابلغ فی الثناء. او بیا دعا چې ده ورته وکړه، مقابل کس به ورته ووایي وجزاک الله یا وإیاک. د دې وجې نه بعضې خلک په دې عادت شي، په انګلیش کې ورته تhank you very much یا اسې ورته شکرا. نه، ولې په حدیث عمل نه کوي؟ جزاک الله خیرا، بارک الله فیک، احسن الله الیک. دا شرعي الفاظ دي.
بل چې کله باران وشي او باران را شروع شي په دې دوران باندې دا دعا سنت دی چې اللهم صیبا نافعا 2 کرته یا 3 کرته ویل یا دی ووایي مطرنا بفضل الله ورحمته یا داسې دی وایي چې اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غیثا هنیئا مرأا غدقا نافعا دا دعاګانې د سنت دي او دغه شانته چې کله هوا ولګي سیلی ولګي نو په دې دوران باندې هم دعا پکار ده چې هغه دا دعا ده چې اللهم انی اسألک خیرها وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فیها وشر ما ارسلت به ښایسته دعا ده دا ویل پکار دی بله دعا چې کله سپوږمۍ دې نوې ولیده میاشته نوې شوي په دې مهال دعا سنت دی هغه دعا دا دی چې اللهم اهله علینا بالیمن والایمان والسلامة وهلال خیر ورشد ربي وربك الله دا ویل سنت دی دارنګه یو سړی دی چا سره مخه وکړه مسافر دی هغه د رخصت که نو په دې مهال دا دعا سنت دی چې ته کله غاړه ورکې الله حافظي کې استودع الله دینک و امانتک و خواتم عملک یا دا وایي چې نورم داسې دعاګانې ډېرې دي خو د وخت د کمی د وجې نه بیا چې هغه کس دا دعا دله وویل شوه مسافر دی بیا په جواب کې ووایي چې استودعکم الله الذي لا تضيع ودائعه دا دی په جواب کې ورته ووایي نورې ډېرې داسې دعاګانې دي په مختلفو ځایونو او حالاتو کې چې ویلې ډېر خیر دی پکې ډېر برکت دی ډېر ثوابونه دي اجرونه دي د مثال په طور یو سړی دی په سفر باندې روانیږي یوازې دی ملګري دي اهل بیت دی ورسره ګاډي کې خپل ګاډي بل ګاډي کې جاز کې ځي ریل کې ځي یا په سایکل یا سکوټر باندې نو دا دعا دی وایي چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر 3 کرته سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون او که بیا لږه اوږده دعا وایي هم ډېر ثواب لري اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل او کله چې واپس کیږي نو بیا دې دا دعا وایي په واپسۍ کې آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون څومره ښایسته دعاګانې دي بل چې کله یو کس دی ډډه یې واچوله په کټ کې په بستره کې او بالښت باندې سر کېښوسته نو په ښی طرف به ویده شي او کوشش دی وکړي په اوداسه دې ویده شي او داسې حالت دې جوړ کړي د چا په اصطلاح لکه واو چې کله شکل د واو جوړ کړي او بیا دې دا ښی لاس هغه د خپل اننګي د لاندې دې کړي او دا دعا دې وایي چې اللهم اسلمت نفسي الیک
وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. داسې ډېرې دعاګانې دي، دا هم پکې ویلی شي. یا داسې دي اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. او بیا دې په دې وخت کې لاس راغونډ کي او معوذتین چې قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا دې ووایي او چوف دې کي او د سر نه داسې په بدن دې راکړي تر خپو پورې 3 کرته دا عمل دې وکړي. او کله وایي چې ویده کېږي حدیث دی نو هره شپه دې الف لام میم سجده چې دې ته سورت السجده م وایي، الف لام میم سجده م وایي او سورت ملک په دې کې به بیا ډېر خیر. یو بله ښایسته دعا ده چې هغه کله یو سړی د کوره وځي خاص کر جمعه ته روانیږي چې هغې ته دعاء النور وایي، ځکه دا د نور کلمه پکې ډېره کارول شوې ده. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. دې وجنه دیته دعاء النور وای. ټول هغه د الله نه د نورانیت سوال په خپل بدن کې په خپل چارپیریال کې ښي طرف ګس طرف مخې ته شاته قلب کې اندامونو کې د الله سبحانه وتعالی نه ته رڼا غواړې. بهترینه دعا ده. دارنګه هغه دعا د استخارې. یو سړی دی واده کول غواړي یا یو سړی دی تاجر دی غواړي یو مارکیټ واخلي، پلاټ واخلي، کور واخلي، دکان واخلي، یا یو کس دی عام مسلمان مؤمن غوا اخلي ځان دپاره او په دې کې اوس دی استخاره کوي. استخاره په امر مشروع چا شی جایز وي، خو د ده شک وي چې وای اخلم که وای نه اخلم، غوا واخلم ښه ده که میښه واخلم، پلاټ واخلم ښه ده که کور روغ واخلم، او فلانی سره رشته وکم که فلانی سره رشته وکم. په دې تردد کې چې وي نو بیا به 2 رکعته لمونځ وکړي او بیا به دغه دعا د استخارې هغه ووایي او دا هر مسلمان مؤمن له هغه په کار دی. ځکه حدیث کې راځي اذا هم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین. کله چې یو کار ستاسو یو تن کول غواړي نو هغه د 2 رکعته وکړي چې دا نفل لمونځ دی او بیا د دا دعا وکړي چې اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر
په دې وخت کې به هغه امر په ذهن کې مستحضر کی، یعنی امر النکاح یا شراء البیت الى آخره خیرا لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او عاجل امری وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر أي أمر الزواج، أمر البيت، أمر السيارة، أمر الأرض وإلى آخره شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله أو عاجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رزقني به. دا دعا دې چې وویلې نو بیا به وګورې چې زړه کې دې کوم یو میل راغی. که چیرې میل دې په دې راغی دوه رشتې دي، د یو طرف ته د میل راغی په زړه کې چېرې دا رشته کول غواړي، یا د پلاټ و د کور خبره ستا د پلاټ طرف ته میل په زړه کې راغی، دا ضروري نه ده چې ته خوب وګورې. دا بعضې خلک په دې کې اشتباه کوي، هغه وایي چې به خامخا خوب ګورې. نه، د ورځې غواړې یو شی اخلې فورا اودس وکړه، 2 رکعته لمونځ وکړه او دا دعا وکړه، نو چې کوم طرف ته د زړه میلان راغی بس په هغه طرف عمل شروع کړه. دا زمونږ ډېر ښکلی دین دی چې کله په دې دین چلیږي نو بیا به پیمانتیا هم نه او بیا به حسر هم نه. همیشه چې کله یو کار کول غواړئ قدرمنو، 2 خبرې پکې ضروري دي، یو استخاره او بل مشوره. ځکه پیغمبر علیه السلام ته الله څه وایي؟ وشاورهم فی الامر وامرهم شورا بینهم. پیغمبر علیه السلام ته وایي ملګرو سره مشوره کوه، سره د دې نه چې الله معصوم دی، نبی دی، سید الانبیاء والمرسلین دی، خو امت ته دا تعلیم دی. او د صحابه و خپلو کې ټول کارونه په مشوره باندې وو، نو مشوره کې ډېر خیر وي، استخاره کې ډېر خیر وي. دارنګه نورې ډېرې جامع دعاګانې دي چې د مؤمن مسلمان دپاره د داسې دعاګانو زده کول، یادول او کول پکار دي، بلکې خپل بچی باید سړی په دې باندې عادت کی، بچی په دې دعاګانو. به مثال په طور یو بهترینه دعا غدا ده: اللهم انی اعوذ بک من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء. دې دومره ښایسته معنا ده چې کله په معنا پوه شي نو دا به ته همیشه دا دعا وایې چې یا الله زه په تا سره د ناکاره فیصلې نه، د بدبختۍ د راګیرېدلو نه، د دشمنانو د خوشحاله کېدلو نه او د ازمایش د ستړي کېدلو نه، د دې ټولو نه پناهي غواړم. دا څومره ښایسته معنا پکې پرته ده. دا دعا کوه که نه. دغه شانته یو بله دعا ده، مثلا اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطيئتي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. د دې حاصله معنا ده چې ربا زما ګناهونه معاف کړي، خطاګانې مې معاف کړي، اسراف مې کړي معاف کړي، تبذیر مې کړي معاف کړي. بعضې هغه ګناهونه ربا چې تا ته معلوم دي، ته پې عالم یې، او زما هغه سهوې، هغه خطاګانې، هغه قصدي کارونه چې ګناهونه دي، دا ټول ما کې موجود دي ربا. او څه چې ما مخکې کړي، څه مې چې وروسته کړي،
سمې چې پټ کړي سمې چې ښکاره کړي دا ټول ربه ماله معاف کړي ځکه ته په هر شي باندې قادر یې. په آخره کې یو ډېره ښه ښایسته دعا ده، دا مو وایي اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري أصلح لي دنياي التي فيه معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. بهترین دعا ده. الله سبحانه وتعالی دې په دې دعاګانو باندې مونږ او تاسو یقین جوړ کړي او عاملین جوړ کړي او مونږ له دې توفیق راکړي چې دغه دعاګانې هغه مونږ وایو او په هر ځای کې چې کوم د رسول الله نه ثابت دي ویلي الله دې مونږ پې امینین کړي. تر بلې حلقې پورې په لوی الله جل جلاله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له